إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو، په دې کې الله عز وجل مؤمنانو ته په ژوند کې یو اساسی قاعده بیانوي چې دغه اساسی قاعده باید مؤمنان همیشه په ژوند کې خپل تګلاره ونیسي، خپل د ژوند تګلارې حیثیت ورته ورکړي. ډېره لنډه جمله ده، ډېر لنډ آیت دی، مګر ډېر یو وسیع او ډېر پر مفهوم یو دستور مونږ او تاسو ته راکوي. په دې کې الله عز وجل فرمای وتعاونوا، تاسو مرسته وکړئ، کومک وکړئ، معاونت وکړئ یو بل سره. څه شي کې معاونت وکړئ؟ علی البر والتقوا، د نیکۍ په کارونو کې، د پرهیزګارۍ په کارونو کې، تقوا. هر هغه کار چې ستا په تصور کې نیک راځي چې دا د عبادت کار دی، په دې کې د ثواب یو چانس شته، د نیکۍ خبره ده، د تقوا او پرهیزګارۍ خبره ده. هر مسلمان مؤمن سره په دې کې همکاري وکړه، مرسته وکړه، برخه واخله. ستا دغه مرسته کله کېدای شي په ژبه باندې وي، یو چاته نیکه لارښوونه کوي، کله فزیکن او عملا یو چا سره مرسته کوي، کله په قلم باندې په لیکلو باندې وي، کله یو چاته نیکه مشوره ده، کله یو چاته نیک نصیحت ده. یعنی په هر یا یو چا سره په یو محفل کې اشتراک دی، نیک محفل دی، د تقوا پرهیزګارۍ محفل دی، یا یو انسان نیک عمل ته تشویقوي. دا ټول هماغه د نیکۍ په باب کې داخل دي. مرسته کول دي، کومک کول دي، پیسې ورکول دي، صدقات ورکول دي. په مقابل کې بیا الله عز وجل فرمایي ولا تعاونوا، هیڅ کله کومک مکوئ، هیڅ کله مدد او مرسته مکوئ هیڅ چا سره په هیڅ وسیلې سره، که هغه په قلم سره وي، که په ژبې سره وي، که په یو محفل کې اشتراک سره وي، که یو بدې لارښوونې سره وي، په هره طریقه چې وي. ولا تعاونوا، همکاري او مرسته مکوئ یو بل سره علی الاثم والعدوان، په هغه کار کې چې ګناه ده، هغه کار کې چې ګناه ده هیڅ ډول مرسته مکوه. حتی که ته په خپل فیسبوک کې د ګناه یو شی شیر کوې، ته په دغه ګناه کې ورسره شریک یې. د یو ګناه محفل، د یو ګناه یو شی په فیسبوک کې خپرېږي او ته ورته یو کومنټ لیکې چې واه ډېر ښه محفل دی، الله د خیر درکړي. زه کله کله ګورم چې یو سړی به یو ناروا محفل به شیر کوي، بل ورته ماشاءالله لیکي، ماشاءالله ماشاءالله. ناروا کار دپاره نه دی، ماشاءالله چې نو څومره ښه الله دا کار جوړ کړی دی، څومره الله زیبا دی، څومره الله حسین دی، ماشاءالله د نیک عمل دپاره دی. نه دا چې ته د یو ناروا محفل ایڈورټایزمنټ یا اعلان په فیسبوک کې خپروي او بل ورته نام خدا، یو به ګډېږي بل ورته نام خدا لیکي. نام خدا خو د ګډا او رقص دپاره نه دی، نام خدا د شرابخورۍ دپاره نه دی، نام خدا د یو زنا محفل دپاره نه دی. نام خدا او ماشاءالله دا د یو نیک محفل دپاره دی، دا د یو نیک عمل دپاره دی، د تقوا پرهیزګارۍ دپاره دی. په همدغه اساس مسلمانانو الله فرمایي ولا تعاونوا، هیڅ کله همکاري مه کوه، هیڅ کله مرسته مه کوه د ګناه په کار کې او د تجاوز په کار کې، د ظلم په کار کې چې هغه خپله معصیت دی. مونږ او تاسو ته الله عز وجل عقل را کړی دی، شعور را کړی، کتاب را لېږلی، پیغمبر را لېږلی. الحمدلله هر انسان عاقل دی، په خپل هغه هوش او حواس باندې پوهېږو چې کم کار کې مونږ ته بیرته عاید راځي او کم کار کې بیرته مونږ ته وبال راځي. د هوښیار انسان، د عقلمند مؤمن نقص او صفت دا دی چې داسې یو کار باید وکړي چې د هغې نه د الله رضایت حاصل کړي، په هر وسیله باندې وي.
تا ته یو عاید راشي. کار به بل سړی کوي، خو که ته یو چا ته نیکه لارښوونه هم وکړې، په دغه نیکې لارښوونې سره ته په هغه سړي سره اجر کې شریکېږي. مګر دغه ځینې نکاتو ته او باریکیانو ته مسلمانان نه متوجه کېږي. همدارنګه مسلمانانو موږ او تاسو که وګورو، ټولنه کې موږ کله کله انسانان ګورو خپله به یو معصیت یو ګناه کې مبتلا وي، خو دې دپاره چې خپله ډله زیاته کړي او دی د خپل حیثیت په دې کې پټ کړي، نور خلک هم دعوتوي. فلانی ما دا کار کړی دی راځه تیم وکړه، فلانی دغه کار کړی دی تیم وکړه، ټول خلک دغه کار کوي تیم وکړه. دا ملایان نه پوهېږي، ملایان دروغ وایي، ملایان خپل ځان نه خبرې کوي، اصلا حقیقت دا رقم دی. نو چې مولا نه پوهېږي، مولا خو تا ته د قرآن آیت وایي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وایي، په دې معنی چې الله هم دروغ وایي، نعوذ بالله، پیغمبر هم دروغ وایي. ځکه مولا خو د خپل نظر یا خپل ځان نه تا ته نه وایي، خو زه به تا ته یا د قرآن آیت تلاوت کوم یا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث تلاوت کوم. ته چې د باندې بیا خلکو ته وایي چې دا مولا نه پوهېږي، اصلا موضوع دا رقم ده، راځه ما هم دا کار کړی تیم وکړه، فلاني دا کار کړی تیم دا کار وکړه، خپل ډلې زیاتولو دپاره. دا ډېر شدیده ګناه ده، کبیره ګناه ده. او الله عز وجل د دې نه موږ او تاسو په همدغه آیت کې منع کړي، ولا تعاونوا، هېڅ چا سره مرسته مه کوئ د بدۍ په کار کې، هېڅ چا سره د ګناه په کار کې مرسته مه کوه. کله کله ستا همدغه یوه خبره تا د سره په ګناه کې شریکوي، که ته ورته متوجه شي. یو سړی به ناروا عمل کړی وي، ته به بل چا ته لارښوونه کوي، ګوره فلاني مغه ناروا عمل کړی دی، ورشه د هغه نه مشوره واخله، هغه به تا ته لاره وښیي. دا چې تا دته د ګناه کولو یو لاره ور وښودله، فلاني ته ورشه، هغه به درته مشوره درکړي، ته په دغه ګناه کې د سره شریک شوي. مګر ته به دا فکر کوي چې ولا زه خو ډېر ټولنیز سړی یم، زه خو همکاري کوم، خلکو سره دا کوم، خلکو سره دا کوم، مګر ته په ګناه کې د سره شریک شوي. اما که یو چا ته د نیکۍ لاره وښودله، ولا ته دغه کار کول غواړې، خو متاسفانه ما ته په دې کې معلومات نشته، ته فلاني شخص ته ورشه، هغه درته لاره ښایي، هغه ته د دغه نیکۍ، د دغه ثواب، د دغه عمل کولو لاره او چارې ورته وښایي، ته د سره په دغه اجر کې شریک شوي. څومره اجر چې هغه انسان په عمل کولو واخلي، تا ته به الله عز وجل فقط په دغه یو وینا باندې، په دغه یو لارښوونه باندې درته الله عز وجل دغه اجر درکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي، فرمایي من دعا الی هدى کان له من الاجر مثل اجور من تبعه. هغه څوک چې انسانان هدایت ته، نیک لارې ته رابلي، دغه بلون کې انسان ته دومره اجر دی چې څومره هغه کسان یعنی هغه څومره کسان چې په دې باندې عمل کوي، د ده د لارښوونې پیروي کوي، دومره اجر درته الله ورکوي. که تا یو انسان، که تا 100 کسان مثلا یو نیک عمل ته راوبلل او دغه 100 کسانو ستا په دغه وینا باندې، ستا په دغه لارښوونه باندې دغه نیک عمل ترسره کړه، تا ته به الله عز وجل د 100 کسانو د عمل اجر درکوي. مثال وایم که مثلا تا 100 کسان یو مسکین سره کومک دپاره دعوت کړه او دغه 100 کسانو ټولو $10 ورکړه، تا به $1 هم نه وي مصرف کړی، مګر تا ته الله عز وجل د 100 کسانو د $10 اجر درکوي، گویا چې تا 100 وارې $10 ورکړي دي، حال دا چې تا $1 هم نه دی مصرف کړی. هر عمل کې هم دا رقم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې هدایت لارې ته، د نیکۍ لارې ته انسانان راوبلي، او هر څومره انسانان چې په هغې باندې عمل وکړي، تا ته به الله عز وجل د هغه ټولو اجر درکوي. او هغه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، مګر د هغو اجر هم نه کمیږي. داسې نه ده چې هغه $10 خیرات کړی دی، د هغه $10 اجر تا ته درکړ شو، هغه صفر شو، نه، هغه به خپل اجر کامل اخلي، همدومره اجر به الله تا ته درکوي، د هغو اجر نه کمیږي، په هغې کې کمی نه راځي. بیا ورپسې فرمایي ومن دعا الی ضلاله، هغه څوک چې انسانان ګمراهۍ ته رابلي، د الله معصیت ته رابلي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتونو مخالفت ته بلي، د اسلام د شریعت احکامو مخالفت ته رابلي، ناروا کار ته انسان دعوتوي، ګمراهي پیغمبر ویلي دي ګمراهۍ ته، نو دغه انسان ته دومره ګناه ده چې څومره انسانان په دغه ناروا کار باندې عمل کوي. که ستا د فیسبوک د یو پوسټ په سبب باندې 1000 نفره دغه ګناه کې اشتراک کوي، تا ته د دغه 1000 نفر ګناه حاصلېږي. که ستا په یو کومنټ باندې یا یو دعوت باندې یا شیر باندې چې ته یو ناروا عمل شیر کوي، 100 نفره دغه ناروا عمل ترسره کوي، د دغه 100 نفرو ناروا عمل چې څومره ګناه ده، همدومره ګناه تا ته در رسېږي. کار به تا نه وي کړی، عمل به بل څوک کوي، خو ګناه به ته اخلي، ځکه تا ناروا ترویج کړه، ناروا او فحشا او منکراتو ته دې لمنه ووهله. یو شی به خلک پرې نه خبرېږي، ته به یې خبروي په دې باندې،
دا خپل یو دعوت دی غیر مستقیم د خلکو ګناه طرف ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې هغه څوک انسانان ګمراهۍ ته رابلي دغه انسان ته به دومره ګناه وي لکه څومره چې خلکو په دغه وینا باندې عمل کړی ګناه یا اخیستل هم دومره ګناه به تا ته رسېږي. بیا فرمایي چې لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا مګر د هغو ګناه به نه کمیږي هغه به خپله ګناه پوره اخلي همدومره ګناه به تا ته هم درکول کېږي. الله دې موږ تاسو وساتي. د مؤمن صفت دا د مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن کیس فطن مسلمان باید ډیر هوښیار وي ډیر باریک بین وي هر طرف ته د مسلمان باید فکر وي. کله کله ستا فکر نه دی خو په یو لفظ باندې ګناهګاریږي او کله کله په یو لفظ باندې ته ګټ اجرونه اخیستلی شي. په یو لفظ باندې انسان دوزخ ته ځي په یو لفظ باندې انسان جنت ته ځي. نو په همدغه اساس د مؤمن د هوښیارتیا صفت دا ده چې همیشه هغه لارې ولټوي چې د هغې نه تا ته بیرته عاید راځي ستا ته د الله د رضامندۍ سبب ګرځي تا ته د اجر ذریعه ګرځي. نو دغه لارې باید تعقیب کړو. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سن فی الاسلام سنة حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا. هغه څوک چې په اسلام کې یو نوښت وکړي یو نیکه لاره نیکه طریقه د عبادت د نیکۍ د ټولنیز حیثیت د ښېګړې یو لاره جوړه کړي او په دغه لاره باندې نور خلک عمل وکړي نو څومره خلک چې د دغه لارې پیروي کوي د هغه ټولو اجر به الله عز وجل تا ته درکوي د هغو اجر به هم نه کمیږي مګر تا ته به هم الله عز وجل همدغه اجر درکوي. او هغه څوک فرمایي چې ومن سن فی الاسلام سنة سیئه څوک چې په اسلام کې یو بد لاره ایجاد کړي یو بد روش بد عمل د ګناه کار ایجاد کړي نو په دغه ایجاد باندې چې څومره خلک عمل کوي د هغه ټولو ګناه ته راځي. څومره خلک که 1000 نفره دي که 500 دي که 200 دي که 50 دي څومره خلک چې په دغه ګناه باندې چې تا ایجاد کړي ستا په وسیله ستا په سبب دغه ګناه خلکو کې خپره شوی څومره خلک چې عمل کوي د هغو ټولو ګناه به تا ته درکول کېږي د هغو ګناه به هم نه کمیږي. اوس مسلمانانو موږ تاسو ګورو چې ځینې ګناهونه داسې دي چې یو انسان په هغې کې مبتلا دی الله دې ورته هدایت وکړي د توبې دروازه خلاصه د انسان د الله ته رجوع وکړي که شوی کار دی پښیمانتیا د اختیار کړي الله ما نه دغه ګناه ترسره شوی زه په خپل کړنې باندې په خپل کار باندې پښیمانه یم تا ته رجوع کوم یا الله ما ته عفو وکړه آینده کې داسې کار نه کوم الله عز وجل ګناه بخي. مګر دا چې تا ګناه کړې ده یا ګناه کوي په خپل ګناه پښیمانتیا هم نه اختیاروي بلکې خپله ډله هم زیاتوي نور خلک هم دغه ګناه ته رابلي نور خلکو ته لارښوونه کوي ورشه فلاني دا کار کړی ته مو کوه ورشه فلاني دا کار کوي ټول خلک دا کار کوي ټول خلک دا کار کوي د ټولو خلکو عمل کرد مونږ او تاسو ته دلیل نه دی. دا آیت ما بار بار تلاوت کړی الله عز وجل فرمای ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله که چیرې ته د اکثریت پیروي وکړې تا به د الله د لارې څخه ګمراه کړي. ځکه قرآن کې څو ځایه الله وایي اکثر خلک شکر نه وباسي اکثر خلک عبادت نه کوي اکثر خلک کفران کوي اکثر خلک دا کوي اکثر خلک یعنی د ناروا کارونو قرآن کې ډېرو ځایونو کې د اکثریت لفظ ذکر شوی. اما هغه ځای کې چې د نیکۍ کار دی وقلیل من عبادی الشکور زما کم بندگان شکر گزار دي زما کم بندگان دا رقم دي زما نیکۍ سره کم بندگان ځکه کم خلک دي چې الله ته متوجه دي. نو ته همیشه کوشش وکړه چې د هغه ګمراه اکثریت پیروي ونه کړې دا دلیل ځان ته هیڅ کله مه نیسئ چې اکثر خلک دا کوي ټول خلک دا کار کوي ټول خلک دا کار کوي نه ته به هغه کار کوي چې د حق کار دی ولو که ته یوازې هم اوسېږي ته به د حق پیرو اوسېږي ولو که دا ټوله دنیا ټول ملبورن هم بل طرف ته شي او ته یو طرف ته وي ته به د حق پیروي کوي د الله د امر مطیع به اوسې خلکو ته به نه ګوري چې ټول دا کار کوي یا اکثریت دا کار کوي ناروا ته خلک مه تشویق کوئ ځکه ځینې ګناهونه داسې دي چې په یو ګناه کې ډېر خلک سره شریکېږي دا د سود مسله ده الله دې موږ تاسو ټولو ترېنه وساتي او نور انسانانو ته دې عفو وکړي خو یو تعداد به په دغه سود کې مبتلا وي نور خلک به ورته تشویقوي. په ټوله دنیا کې به علما د یو ناروا کار فیصله ورکوي چې دغه کار حرام دی خدای به د دنیا په جغرافیه کې لټوي په یو کنج کې به چېرته یو ملا پیدا کړي هغه مالیزیا کې یو عالم فتوا ورکړې ده هغه نایجیریا کې یو عالم فتوا ورکړې ده فلاني ځای کې یو عالم فتوا ورکړې الله د انصاف درکې دغه 9 نوي علما چې فتوا درته وایي چې دغه کار حرام دی هغه پرېږدي صرف نظر کې خدای یو دنیا کې به لټوي چې د کنج کې یو چېرته پیدا کړي چې چا فتوا درکړې وي هغه به دماغه شرایط او احوال مطابق فتوا ورکړې وي ځکه فتوا شرایط او زمان او مکان سره تغیر خوري هغه به خپل یو دلایل لري هغه لپاره هغه فتوا به د هغه کس په شرایطو باندې تطبیقېږي تا باندې باندې تطبیقېږي
مګر بیا به هر سړي ته وایي چې نه دا مولیان نه پوهېږي، دا اصلا په قرآن باندې نه پوهېږي، دا په حدیث باندې نه پوهېږي، راځه ما دا کار کړی ته یې وکړه، فلاني کړی ته یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود په اړه باندې موږ او تاسو ته څه فرمایي؟ الله عز وجل لعنت دی على آکل الربا و مؤکله، په هغه چا باندې چې د خپل سود خوري یا بل چاته سود ورکوي. سود اخیستونکي او سود ورکوونکي، دا به نه وایي چې زه سود ورکوم زه سود نه اخلم، نه، په سود اخیستونکي او سود ورکوونکي په دواړو باندې دا لعنت دی. سود ورکوونکی خدای خو سود ورکوي یا سود اخیستونکی سود اخلي، ولې دا بل پارټي یا بل طرف ولې؟ ځکه دی ورسره مرسته او کومک کوي. بیا فرمایي وکاتبه و شاهدی، هغه څوک چې د سود معامله لیکي تا ته، هغه دوه نفره چې د سودي معاملې باندې شهادت او ګواهي ورکوي او په دغه باندې هم دا لعنت دی، ځکه دغه څلور نفره نور کومک کوي تاسو سره. که دغه شاهدان وایي زه شهادت نه ورکوم ګواهي نه ورکوم، دغه معامله د سود نه ترسره کیږي. که دغه کاتب نویسنده وایي چې زه دغه قرارداد نه لیکم د سود، دغه معامله کېدای شي ترسره نشي. اما د ده کومک دی، د شاهدانو کومک دی، د دې بل سړي ورکړه ده چې دا ټول کومک کوي چې دغه د ګناه معامله ترسره شي. نو ځکه په دغه یو معامله کې څلور نفره په ګناه کې شریکان دي، حال دا چې عمل به یو نفر کړی وي. همدارنګه د شرابو په اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې دی شراب څکي، هغه چا باندې چې دی شراب خرڅوي، هغه چا باندې چې دی شراب ور انتقالوي، هغه چا باندې چې دی انګور زبېښي تر څو د هغه نه شراب جوړ شي. شراب به یو نفر څکي، خو دغه څلور پنځه نفره نور ولې ورسره په ګناه کې داخل دي؟ ځکه دوی دغه لاره ورته برابروي، کومک کوي چې دغه ګناه ترسره شي. که دغه څلور نفره نور دغه مرسته ونه کړي نو دغه شراب به نه څکل کېږي، دا شراب به نه خرڅول کېږي، دا شراب به نه انتقالېږي. نو دا د دوی مرسته ده چې دغه ګناه رایج کېږي په ټولنه کې. نو ځکه مسلمانانو خلاصه د موضوع همدا ده چې په ګناه کې یو بل سره مرسته کول، د نورو خلکو ګناه ته تشویقول، د نورو خلکو ګناه ته هڅول، دا کبیره ګناه ده. د دې څخه باید ځان وساتو او هغه څوک چې همدغه ګناه دپاره انسانان تشویقوي دی په هماغه ګناه کې انسانانو سره شریک دی. زمونږ او تاسو په ځینې محافلو کې دا ګورو چې د واده محفل به وي یا د ختم و خیرات محفل به وي، په یو اتاق کې به 30 نفره ناست وي، یو نفر به یو ګناه کې مبتلا وي یا ګناه به کړی وي، دغه 29 نفره نوره تشویقوي، ما دا کار کړی راځئ تاسو هم وکړئ، فلاني دا کار کړی تاسو هم دا کار وکړئ. خپله ډله زیاتول دي. مګر دغه نقطې ته متوجه نه ده چې زه خو ګناه مې کړی، باید دی الله ته رجوع وکړي، استغفار ووایي، الله ته توبه وکړي. مګر دی په عوض د توبې خلک خپله ډله زیاتوي. اما دې ته متوجه نه ده چې دغه څومره خلک چې دې باندې عمل کوي د ټولو ګناه دغه انسان ته رسېږي. الله عز وجل موږ تاسو ټول ته هدایت وکړي او د دغه ګناه